په دې خلکو به څه نصیحتونه اثر وکړي د دې خلکو غوږونو کې سیکه راڅڅېدلې بنګلې له د ماربل او شیشې راوړه مبارک شه بیګا د ګاونډي باندې کوټه راڅڅېدلې ناګهانه مرور جانان راغلی اوس پرې لار کې ګل پاشي وکړو که څنګه مجسمه چې د هر قسمه ادا کړم د مرمرو تراشي وکړو که څنګه پشته ګټه ضرورت نه پوره کیږي ناپوهۍ کې عیاشي وکړو که څنګه زه در سره ښه یمه ته هم ښه یې ضرب خو ښکاره نو په غوسه کې شي قام چې د عمل په ځای کې صفر دی وخت ترېنه ضایع په تماشه کې شي ته ورته مسکۍ راوګورې تیر و بیر حساس په وظیفه کې شي